خوږو لیدونکو نن درته د پاکستان د ویزې په اړه مطلب لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. افغانان وايي حکومت په لوی لاس د افغانستان پاسپورت بې عزتي کړی. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر افغان کارکوونکو پر حکومتي چارواکو نیوکې کړي دي او ویلي دي چې د دولت له امله د افغانستان پاسپورت بې عزت او بې حیثیته شوی. دوی په ننګرهار ولایت کې د پاسپورت اخیستونکو بې نظمیو کې د 12 کسانو وژل کېدو ته غبرګون ښودلی او زیاته کړې چې د هیواد په ټولو ادارو کې فساد اوج ته رسېدلی او همدا لامل دی چې د افغانستان حیثیت ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د غراس په جلالاباد کې د وژل شوو 12 تنو د مړینې پړه پر حکومت اچولې او زیاته کړې ده چې حکومت باید د ویزې اخیستلو لپاره پاک سیستم رامنځته کړي او د خپل مسؤلیت په درک کولو سره خلکو ته خدمات وړاندې کړي. دوی د غراس پاکستاني ډیپلوماتان او افغان چارواکي په بړې اخیستلو تورن کړي او له حکومت څخه یې په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې. په ورته وخت کې یو شمېر نورو بیا لیکلي چې که چیرته پر ډیورنډ فرضي کرښه معامله نه وای شوې نو اوس به هم افغانانو د پخوا په څیر پاکستان ته له ویزې پرته تګ راتګ کاوه.